بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 400 بستر محیط ته شاوخوا موږ راغلي وو، مخکې م دې ځای ته زه راغلی وم، نو بس الحمدلله د امارت په راتلو سره دلته ډېر خدمتونه سوي دي، ډېر کارونه سوي دي. الله جل جلاله د دوی ته نور هم پر مخ باندې توفیق ورکړي چې د ملت لپاره خدمت وکړي، ځکه دا ملت ډېر ځورېدلی، له ډېر کړاوونه او مشکلات یې تېر کړي دي. نو هغه ځای هم موږ ولیدی چې د ناټو مرکز و او د دې ټول ملک په ضرر باندې، په نقصان باندې به دلته کارونه کېدو. اوس الحمدلله خلکو مشکلات حل کېږي. الله جل جلاله دې زموږ مشرانو ته نور هم د خیر او د برکت توفیق ورکړي. الله دې امیر المؤمنین ته اوږد ژوند ورکړي. الله دې ټول د امارت مسؤلینو ته د خدمت کولو توفیق ورکړي. داسې سړي ته معلومیږي چې د امارت ټول مشران شپه او ورځ 24 ساعته د خلکو په خدمت کې دي. نو له نورو خلکو څخه، له عامه ولس څخه زموږ دا درخواست ده چې له دې امارت اسلامي سره، له دې نظام سره اخلاص وکړي. که نور هېڅ په وس د چا نه پوره کېږي، نیکې نیکې دعاګانې خو دې ورته وکړي، د استقامت دعاګانې، د ثبات دعاګانې دې ورته وکړي. نو الله دې زموږ د مشرانو ته توفیق د خیر ورکړي، الله دې کامیاب لري، الله دې وساتي. نو واخر دعوانا ان الحمدلله.